یوه ښځه ولې مجبوره شوه چې د یو ماشوم سره داسې کار وکړي؟ سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنده ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ښځه وایي چې زموږ ډېر د خوشحالۍ ژوند تېرېدو، خو یوه ورځ مې خاوند په یو ترافیکي حادثه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ او مړ شو، چې د هغه نه وروسته په موږ ډېرې سختې ورځې راغلې او بیا به د ډېرې مجبورۍ نه خیرات ټولولو، ځکه چې د ښځې د پلار کورنۍ هم غریبه وه او د خاوند کورنۍ اقتصاد هم خراب و، نو ځکه د خاوند کورنۍ هم دوی د خپل کور نه وشړل. دا ښځه وایي چې چا به راسره خاص امداد هم نه کوو، خو بیا به مو هم کله یو تاو کله بل ته خیر لاس نیو او خیرات به مو ټولولو، خو دومره پیسې به لاس ته نه راتلې چې د کور سودا پرې پوره کړم او خپل وږي ماشومان پرې ماړه کړم. نو یوه ورځ دې ښځې د خپل ګاونډي نه کومک وغوښتو چې د ګاونډي په کور کې یو هلک و. د هغه هلک عمر 12 کاله و. هغه ورسره کومک وکړ او ورته یې وویل چې زه در سره نور کومک هم کوم، خو که ته زما سره ناروا اړیکې وساتې. دا ښځه وایي چې زه مجبوره وم، نو د دغې هلک خواهش به مې پوره کوو او په بدل کې به مې ورنه پیسې اخیستې. خو بالاخره هغه هلک باندې د کور مشران پوه شو او زه یې هم د کلي په مشرانو د کلي نه وشړلم. دا ښځه اوس په ښار کې سوال کوي او خپله روزمره زندګي روانه کړې ده. نو درنو لیدونکو، که د چا سره مرسته کوئ د څه په بدل کې یې مه کوئ، یوازې الله جل جلاله ته یې پرېږدئ، ولې چې الله جل جلاله سره یې اجر شته دی.